د کندوز ولایت د پرمختګ او بیا رغونې په لور یو بل ګام. په دغه ولایت کې د پراختیایي او بنسټیزو پروژو د پلي کېدو په دوام دا ځل د کندوز تخار لویه لار د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې پرانیستل شوه. دغه لویه لار چې 2.5 کیلومتره یې اسفالټ یا قیر اچونه او 23 کیلومتره یې ترمیم او داغګیري شوې ده، د ټولګټو وزارت لخوا د څه باندې 38 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. د دې ازینه تقریبا 14 میلیونه و، په دې کې بیا 2.5 میلیونه نور استنادي دیوالونه و، ګچ پوسټونه و، او یو چوک دی چې هغه د شهیدانو په نامه باندې نن افتتاح سو. چې اسلامي امارت ژمن ده د هیواد د آبادۍ، پرمختګ، ترقۍ دپاره، په ځان بسیاینې او خودکفایۍ دپاره ژمن ده، د ولسونو هوسا ژوند دپاره ژمن ده، چې ولسونه په خپلو پښو ودرېږي، له ستونزو او مشکلاتو څخه راووځي. الحمدلله تر ډېره حده ستونزې او مشکلات حل سوي. په ورته وخت بیا د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د اسلامي امارت لخوا د هیواد د پرمختګ لپاره داسې کړنې ستایي او وایي چې هره ورځ په دې ولسوالۍ کې د رغنیزو پروژو د پلي کېدو شاهدان دي او ترڅنګ یې د خان آباد ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. موټر دغه کانال کې ولوېدله، اوس موږ ډېر خوښ هستو چې دغه آبادی د وطن راغله، ډېر خوشحال هستو. سرک به خوبی ساخته شده، به بهره برداری سپرده شده و رفت آمد مردم جریان داره و ما بسیار خوشحال است. په کندوز ولایت کې دا سړک په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي چې په 1402 مالي کال کې په دغه ولایت کې د ټولګټو وزارت لخوا 52 میلیونه او 115,280 افغانیو په ارزښت 6 پروژې پلي شوي دي.